محترم سمیع الله پوښتنه کوي د ویالې یا د واټرګیټ د سوریو څخه لږ اوبه راوځي، بیا موږ په دغه اوبو خپل کښت اوبه کوو، نو آیا دا جایز دي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. مثلا تاسو داسې پوښتنه کوئ چې په والي کې د دغه مځکې د اوبېدو حق تاسې نه لري، خو د والي تر سوریو اوبه راتویېږي او یا د والي هغه خاص هغه بندونه چې وراچولي دي هغه پایپونه و تر هغو اوبه راتویېږي. که دغه اوبه تاسو علاحده نه رایله کولې او دا خلک د والي په خبر وه نه بندولې او ټول په خبر په دې هم خبر وه چې دا تاسې دغه اوبه لګوئ مځکې تر لاندې دي، خو واله د خامخا یوه ورځ نه ده، میاشت نه ده، کال نه دی، دا خلک ټول مالي کوي واله کاروي وګرځي په خبرېږي. که په خبر شي دغه والي والا او تاسې دا اوبه عادي اوبه وي لږ والي ته تاوان هم نه کوي، د خلکو واک ته تاوان هم نه کوي، تاسې لګوئ پروا نه کوي. که چېرې دا داسې یو شی دی لکه هغه په لوخته کې یو چا مال دی هغه دغسې ځي خدای باک نه پکوي نو بیا پروا نه کوي. او که داسې وه چې دوی په دغه نه وه خبر او دونه د رقم نه ورته معلوم نو چې تاسې اوبه د دغه او په دې باندې د دوی وار هم کمېدی او د دوی هغه اوبو ته تاوان هم کولې ته نو بیا نه دی جایز. خو دا ستا د خبرو څخه داسې معلومېږي چې دوی هغه د وخته څخه تاسې دا اوبه لګوئ دوی غږ نه کوي او دا اوبه لږ دي خو هلته ډېرې راتویېږي، موږ خپل کار جنې اخیسته راسو. که دوی په خبر وي غږ نه کوي پروا نه کوي او که نه په خبر جایز نه دي. والله سبحانه وتعالی